د اهل خودخیل او خصوصا د سروایي خلکو ریکویسټ او درخواست دی چې سلامونه ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری رحمان بنیری. د اهل خودخیل او خصوصا د سروایي خلکو ریکویسټ او درخواست دی چې دغه څه وخت مخکې چې کوم د ریشنلایزیشن په نوم باندې د استادانو تبادلې یا ټرانسفر د یو سکول نه بل سکول ته شوي دي، د هغې په نتیجه کې د سار بابا په میډل سکول کې صرف او صرف 2 ټیچران دي، په کروړی کې اونلی 1 ټیچر دی. دغه شانتې په منګلتانه کې مومن سید استاد صاحب سره خبرې وشوې، هغه وایي چې موږ سره هم ډېر زیات شارټیج او کمی دی. په دمنیر کې د عطاالرحمن سره خبرې وشوې، هغه هم دغه ګیله کوي چې استادان نشته دی، زمونږ د ماشومانو د فیوچر غم دی. په دکاړه کې هم کمی دی. دغه شانتې مقصود استاد صاحب هم ګیله کوله، دغه شانتې د درګلۍ مقصود استاد صاحب هم ګیله کوله چې په موږ باندې هم برډن دی، سټاف کې ډیفیشنسي ده، شارټیج او کمی دی. لہذا د دې علاقې سپین روبو ته مشرانو ته خواست دی چې د دې حوالې سره فکرمند شي. ما خو ستاسو مقدمه پرون د کبیر خان وړاندې ایښې ده، هغه سره مې دې حوالې سره ښه لوی ډسکشن وشو چې زمونږ سکولونه سرجي دغه شانتي ویجاړ پراته دي، استادان پکې نشته دی. په بعضې سکولونو کې غټو کې سرپلس استادان دي او موږ سره کم استادان چې په کار دي هغه نشته دی. لہذا موږ ته د زر تر زره دغه سټاف چې کوم دی دا پرووایډ کړی شي، کنې د سروایي خلک چې دي دوی به دغه سکولونو ته تعلیم وکړي. دغه سکولونه که د ګرلز دي که د بوایز دي، که موږ وګورو دغه چې کوم غټان خلک دي سمی دی، هغوی خو به خپل ماشومان په پرایویټ او ښه ادارو کې داخل کړي، هلته خو ټیچرس اویلیبلي. خو زمونږ چې کوم دغه رستو پاتې علاقه ده، په دغه کې چې کوم زمونږ ماشومان دي، زمونږ کوم سټوډنټان دي، د دوی د فیوچر مسله ده. لہذا د سیاسي پارټو د دغې خبرو نه بالاتر موږ او تاسو متفق شو او دغه ایشو هایلایټ کو چې دغه زر تر زر حل کړی شي. ولې چې اوس دغه دی په مارچ او په دې کې ایگزام هم را روان دی، چې موږ سره ټیچرز نه وي، د سټاف کمی وي، نو هغه ماشومان به نه صرف هغه کورس کنټینټ چې کوم دی هغه به وګوري، کلاس کې وبه یې وایي، بلکې چې مخکې کلاس ته پروموټ شي نو بیا به